فکر وکړه ته په زندان کې شاوخوا توره تیاره ده خو ناڅاپه دوه بندیان خوب ویني. دا خوبونه عادي نه دي، دا د دوی د تقدیر پټ رازونه دي. دا کیسه د یوسف علیه السلام ده، هغه پیغمبر چې د بې ګناهۍ باوجود په زندان کې واچول شو خو بندیخانې هم د هغه د علم، حلم او ایمان وړانګه نشوه بندولې. بندیان یوسف علیه السلام ته وایي موږ خوبونه لیدلي خو معنا یې نه راته معلومیږي، ته له نیکو کسانو یې نو تعبیر یې راته وکړه. اول بندي وویل ما خوب لیدلی چې شراب مې د پاچا لپاره جوړ کړي او جام زما په لاس کې دی. دوهم وویل ما خوب لیدلی چې 3 ډوډۍ زما پر سر پرتې دي او هغه مرغان خوري. یوسف علیه السلام وویل زه به درته تعبیر وکړم خو دا علم زما نه، د الله له لوري دی. یوسف علیه السلام اول کس ته وویل ته به ژر له زندانه وځې